دا اسکندر ذوالقرنین دی لګیا دی په دنیا باندې قبضه کوي یو ملک فتح کوي بل ملک فتح کوي چین ته ورسېد دنیا قبضه کوي چین ته ورسېد د چین یو شهزادګۍ یې ډېره زیاته هوښیاره وه هغې چېرته د تصویر پیدا کړی و دا سینګ سړی دی چې په دنیا پسې نښتی دی یو ملک هم فتح کوي یو بل ملک هم فتح کوي خیر هغه خو د یو ښه مقصد دپاره فتح کوله چې دا ملکونه به فتح کړم او اسلامي خلافت او د صحیح طریقې سره به په دې کې د اسلام د احکامو تنفیذ به راشي اوس امریکا هم لګیا ده یو ملک نیسه او بل ملک بل ملک نیسه د ده خو خپل غرض دی پکې چې چا نه به تیل وګټم او چا نه به هیرې جواهرات وګټم او چا کې هغه څه شی دی پروټین دی او که څه نوم نیمړه یې کړه ده هغه ایټم بم کې ښه استعمالېږي نو دا تونه او دا قصې پیسې به پکې د هغه ملکونو ته ورسوم چې دا معدنیات او ذخایر قبضه کړم لیکن د هغه مقصد جدا و نو د چین یو شهزادګۍ او د تصویر یې چې ته په چا جوړ کړی او ځان سره یې ښودی دې چې کله په چین علاقه باندې حمله کوي نو فوجونه یو طرف ته مکې ښودل چې حمله کوو نو د فقیرۍ لباس واچو بالکل د فقیرۍ ځان نه یو ملنګ جوړ کړ او فوج ته یې وي زما د حکم انتظار وکړئ دلته کښېنئ زه به د فقیرۍ جامه کې په خپله ځم حالات ګورم معلومات کوم چې حمله د کم طرف نه وکړو د بل چا باندې اعتماد مې نشته او علاقه ګورم د هغې فوج به وګورم د هغې وطن به وګورم نو جامې یې بدله کړه چې ما څوک ونه پېژني او د ملنګۍ او د فقیرۍ لباس یې واچو او ورننوت چېرته هغه شهزادګۍ بره ناسته وه په خپل محل کې او دې یې صحیح کړ ملنګ یې صحیح کړ تا ته یې لکه تاسو ورشئ دا ملنګ نه مټه ونیسئ ما یې راولئ یری اوس دې سره کوئی تصویر پروت و کله کې یې د مټه ونیوه او دا خو ته بادشاه ګیر شوي له زمونږ ګوتو له خدای راوستې او ورته یې جیل کې واچوې او جیل ته فوج ته پته هم نه لګي چې زمونږ بادشاه خو شهزادګۍ ګرفتار کړ هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه ته نه خپل معلومات کې راځي و د حملې حکم به کوي نس کې ګرفتار شهزادګۍ حکم وکړه شهزادګۍ ته هم پته وه چې د ده د فوج طاقت موږ نشو لرلی که دې موږ مړم کړو نو بیا به زموږ ډېره بده ورځي اوس خو ځکه زموږ بادشاهي ونیسي جوړه ورسره وکړو نو موږ جمدي خو به پرېږدي که او که چېرته دې مړم کړو د ده دونه فوج او دومره لښکر د دنیا قبضه کړه موږ به هم قبضه کړي بیا به رانه انتقام لري چې څه ډېر به راسره کوي وجنو یې نه خو یو طریقه باندې ولې اصلاح کوو دا بادشاهي هم په عقل کېږي په بې عقلۍ ګرانه ده جیل کې واچو حکم یې وکړه د جیل داروغه ته چې ډوډۍ پې بنده کړي اوبار څه پې بند کړي تیار سره پې بند کړل 3 ورځې پس یې ځان ته حاضر کړل هغې شهزادګۍ قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر د دنیا چې کوم قیمتي هیرې دي ای ورته مخې ته کېښودې بادشاه سلامت اوږې وی او ډېر اوږې تږې مې وی او ډېر تږې وی د دنیا قیمتي شی مې درته کېښود په دې د خپله تندم ختمه کړو لوږه یم ختمه کړه بادشاه لاندې ګوري سلطان اسکندر لاندې ګوري وی شابه که نه دا هیرې دي قیمتي د یوې هیرې په کرونو درهم قیمت دی د یو لال کرونو درهم قیمت دی زما بادشاه کې چې مې کومې قیمتي هیرې او سونا او ارس لیدل درته مې مخکې ایښودې دي شابه په دې خپله لوږه ختمه کړه په دې د خپله تنده ختمه کړه نو دې ورته وایي دا خو نه خوړی شي او نه سکي شي د دې خو زما لږ او تنده نه ختمېږي وي همدا شی در کوم بل شی موږ سره نشته ده وله دیکه ورکړه دا مې نه دي پکار دې وخت کې دا ماله فایده نه راکوي وی خلاف شي یو موټی اوربشې ورته کوې روغېدل اوربشې اوس لږې قیمتي دي لیکن مخکې د اوربشې قیمت نو غریبه غریبۍ کې چې به د چا خوراک و او اوربشې وې غنم جوار به چا نه موندل اوس اوربشې څوک نه موني یو موټی اوربشې وله وټکوې راوړی والا داسې لږې غوندې د یو 2 پیسو اوربشې وله وټکولې مخې ته یې ورته کېښودې وایي ده که نه په دې د لوږه ختمه کوې ډېره ښه هغه اوربشې وکولې څه څنګه شوې وی برابر شوم ای ګوره بادشاه پته ولګېدله چې ستا د زندګۍ او د ژوند لپاره کم شی ضروري دی دغه هیرې لالونه جواهرات او سره زر په اوربشې وایه وی اوربشې مې ضروري دي وی ژوند به دې په څه بچ کېږي وی په دې اوربشو به بچ کېږي وی هسې ملک په مخ اخیستی دی
د دنیا دپاره کله یو ملک قبضه کې او کله بل قبضه کې او کله بل قبضه کې یا کم کې اوسېدې دونه اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پې کېنه. عجیبه ده، عبرت خبره ده که نه. کم ملک کې چې اوسېدلې دومره اوربشې پکې کېدې چې ستا پرې لوږه ختمېده، ستا د قوم لوږه پرې ختمېده. ملکونه فتح کې، هیرې ګټې، جواهرات ګټې، سره زر ګټې، بلډینګونه او محلات ګټې، هغه دې په کار شو. اوس دې څه په کار شو؟ هغه شی دې په کار شو. ما خو درته مخکې کېښود، دیکه دې ورکړه او که هغه د 2 پیسو اوربشې دې په کار شوې، بادشاه سلامت دغه اوربشې وخوره چې خیرت ته پرې روغ لاړ شي. هیرې جواهرات فایده نه درکوي. اپو پوه شو؟ وې ځه شهزادګۍ ورته وې در باندې مې رحم وکړه، څه درته نیم په مخه دې ښه. بادشاه کوټ ته حکم وکړي بس دا ما دپاره عبرت دی، ځای چې زه فوجونه واپس کړې، نور مې د دنیا ګټې او د دنیا فتوحات نه دي پکار. بس ځای فوج ته حکم وکړ، ډېره علاقې مو پته کړې، خپل رب دې نه پس راضي کې او د اوربشو ډوډۍ وخورئ، مال پرېږدئ، دولت پرېږدئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دا سوچ به وکړو چې مونږ قیامت له الله له څه وړي دي او څه مو ګټلي دي. حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت په ورځ به الله ځان ته مخامخ ودرئ، بنده ما خو دله مال درکړی و که نه، څه دې پکې کړي دي؟ دولت مې درکړی، څه دې پکې کړي دي؟ دی وایي الله ما خو پکې دونه تجارت وکړ که نه چې تا ماله زر راکړی و ما ته کورونه درله جوړ کړل، تا ماله 100 راکړی و ما ته درته اربونه جوړ کړل، بلا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړې ده پیسې، او ته ما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم چې دلی راوړم. الله ورته وایي حدیث کې راځي، حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره، مخکې دې څه رالیږلي دي. دنیا دې ختمه ده اوس، هغه دنیا دې اوس نشته. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي، دې بخي طرف ته وګورې الله مخکې خو څه نشته، مخکې به وګورې الله اسم نشته، ګس طرف ته به وګورې الله اسم نشته. وې شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی، خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی وي د دې مخکې ژوند نه که نه، د آخرت د ژوند نه. وی لا سپونه به فرشتو ته حکم وکړي وبنیسي او اخر جهنم ته به ورغوزار کړي. رونو مونږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې، د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرس او د دنیا مالونو دی غافل کړي و آخرت ته میر کړی. حضرت حسن بصري رحمه الله دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی، ډېر لوی شخصیت جناب، دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زموږ د احادیثو استاذ دی او په بخاري شریف کې او دارنګې په دې نورو کتابونو کې د احادیث نقل کېږي. او جناب د تصوف په دې پیرانو کې د دې ټولو پیرانو پیر دی، د ټولو په سلسله کې د ده نوم شامل دی. یو زمانه کې تاجر و، زبردست تاجر او ډېر زیات مالدار و، بادشاهانو له به یې تحفې تحایف وړل. نو د روم یو بادشاه و هرقل، بلا سامان یې راواغېشت او قیمتي قیمتي څیزونه او یې زه هغه له تحفه وړم. چې څنګه راغې نو بادشاهانو ته په نیغ په نیغه نزدېکت ګران دی. یو دوست یې وزیر، هغه له هم څه تحفه یوړه، ورته یې وزیر صاحب ما له د بادشاه نه د ملاقات ټیم وله، ما ولې څه تحفې تحایف راوړي دي، ملاقات به م ورته وکړو او تحفې تحایف به م وله ورکړو. وزیر ورته وی چې داسې پروګرام دی چې اوس نه کېږي، بادشاه چېرته روان دی او یو ناشنا سیل دی، ته به هم راسره لاړ شې او چې کله بادشاه واپس شي بیا ستا ملاقات به ورسره برابر کړو. ډېره ښه. حسن بصري وایي د روم زما دغه اشنا دوست وزیر دی، زه ورسره روان شوم، لویه قافله د بادشاه دی، وزیران دي، ښځې دي، هلکان دي، قسم قسم خلک دي، د کلي نه بار یو اعلی غوندې ځنګل او په ځنګل کې یو بهترین باغ دی، هغې ته ټول خلک لاړل. وایي زما د دوست دی وزیر ما یو خیمه برابر کړه چې ته په دې خیمه کې کښېنه تماشه کوه او چې کله واپس شم بیا به تره خبرې اترې کوو. ما دا سوچ چې بادشاه به ښکار نه راغلي، دې به ښکار کوي یا اکثر دا بادشاهان دا یو بل سره د اسونو او د اوښانو زغل کوي، دا مقابلې کوي، دې له به راغلي، سیر و تفریح له به راغلي. جناب ګورم چې د دې باغ او د دې ځنګل په دا میاس کې یو خیمه ده او ډېره قیمتي اعلی د سرو زرو چړاو پرې شوی دی
او د هغې خیمې نه ګیر چاپېره په پردوم سره دردي او چې کوم د هغې هغه پوړي دي هغه ډېر قیمتي او اعلی وی یو ډله ځي هلکانو د جینکو د بوډاګانو لښکر بادشاه وزیران او هغه خیمې ته ځي او د هغه خیمې نه تاویږي او یو کس پکې ورننوځي او واپس راځي وی افسوله کې مې سوچ کو چې بنده دا خیمه کې څه دي او دا خلک دې خیمې ته څه دپاره ځي وی چې ماخوتن شو زما هغه دوست وزیر راغی او ما سره کېناست مې چې لکه ما خو سهار نه اوسه پورې لویه تماشه ولیدله خو په دې مې پوه کړه چې دا څه شی دی یاره سړی وایي زمونږ بادشاه دی خو د هغه یو زوی مړ دی او دې خیمه کې د هغه قبر دی او دا نن د هغه عرس و کال په کال د هغه برسي کېږي عرس کېږي او دا تا چې څو لیدل دا کار کوو دا تاسو څو کړل وی تا ولیدل لومبې چې یو ډله ورله لویه ډله دا د ټول روم طبیبان او ډاکټران او حکیمان دی ورغلل او د بادشاه دغه خیمې نه چکر یې ولګاو او چې مشر ډاکټر او طبیب و هغه بیا وردن نه شو او د بادشاه دغه زوی خیمه چې زوی قبر کم دی دی هغې ته ورننوت او ورته وي د بادشاه زویه مونږ تا پسې ډېر خفه یو بادشاه خفه دی مونږ د ټول روم ډاکټري طب او حکمت راوړی دی که په ډاکټرۍ او طب او په حکمت جمدی کېږي نو چې څومره خواري د مونږ یې کوو مونږ کوشش کوو چې تا جمدي کړو چې بادشاه خوشحاله شي خو افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې هغې مرض په چا ولګي نو په طب او په ډاکټرۍ واپس دا بیماري نه ځي داسې درمو که نه ده یو بیماري ده چې هغه د ناقابل علاج ده چې هغې ته بوډاپه وایي بوډاوالی چې راغې سړی ځوانېږي نه او دویم مرګ چې راغی نه د ډاکټر بچ کولی شي نه د ساینسدان بچ کولی شي نه د امریکې او د بش د عارضي مجازي طاقتونه بچ کولی شي خبره ختم نو ډاکټر ورته وایي هغه مشر طبیبه چې افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې د هغې علاج ته اثر نشته دا بیماري کې راله سړی ته واپس نه خلاصېږي مونږ بې بسئ سلام علیکم وی ورپسې دویمه ډله تا ولیده چې ورننوته هلکان او جینکۍ او قشق ولې لباس والا او په ځان یې د کالو انبارونه جوړ کړي هغې ورغلل چې د بادشاه زوی یې مونږ په تا پسې ډېر زیات خفه یو او مونږ د ټول روم حسن راوړی دی بعض انساني هغه د حسن نه مجبور شي نو خبره مني نو مونږ حسن راوړی دی که ته په حسن جمدی کېږې تا نه زمونږ حسن قربان دا ټول حسن در نه قربانو افسوس معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا حسن څه شی دی داسې ده که نه ده الله د چا په حسن څه کوي د حسینانو خشته او ډولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل الله ډېر زیات ډولې دی چې مخلوق یې خشته ښکلې پیدا کړی دی چې د الله ذات به څومره خشته او څومره ښکلې وي الله دې زموږ دیدار نصیب وګرځولی کې نو هغه ذات سره دې معامله چې د هغه د چا په حسن څه او نه د مرګ نه خشته بد کېدی شي او نه ترې بدرنګ بد کېدی شي چې ته هم راغې خشته په هلکانو کې که حسن حسندار هلک دی او که جینۍ ده که د 20 کالو کې ډز ورکړه او که 40 کې ډز ورکړه او که 80 ته ورسېدل بعضې وخت کې حسین او خشته زر مړ شي او بدرنګ 100 ته ورسېږي دا په رقم پکې نشته مونږ بېوسه یو مشر عقید کم پکې خشته انسان هغه یو سلام علیکم واپس ترات وی بله ډله دې ولیدله را سپین ګیري هغې ورلل ای د بادشاه زویه مونږ راغلی یو جرګه م راوستې ده ځکه بعضې وخت انسان د جرګې نه مجبوره شي مونږ جرګه راوستې ده که ته په جرګه باندې جمدی کېږې نو مونږ الله له جرګه راوستې ده ولې چې مونږ هم در پسې خفه یو بادشاه هم در پسې ډېر زیات خفه دی افسوس د مرګ داسې یو شی دی چې هغې په جرګه هم سړی ته نه خلاصېږي ډېرې جرګې م ورته وکړې که نه کلا اذا بلغت التراقیه وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى یوم څنګه دی الى ربک یومئذ المساق کله چې مړی کساره وخېږي که نه نو خلک وایي من را هلکه څوک تعویزګر شته که نشته دمګرې ولا وګورئ چې دم پرې واچوي چې جوړ شي والتفت الساق بالساق بس بیا پنډی د پنډی سره ملو شي پنډی د پنډی سره ملو شي
او سا د مرۍ نه وځي او وظن انه الفراق. دلته علما لیکي چې ژوند د یقین په معنا دی. د پوره یقین نه دی چې بس پلار نه لاړم، زوی نه لاړم، ورور نه لاړم او د کور نه ووتم، بیا په دې کور زما واپس قدم نشته. داسې ده که نه؟ دا سړي ته الله لګي دا مړی کور کې وي چې سړي تار سره آیات والي صاحب زمونږ چې کله جنازه ایستله یو عجیبه کیفیت په ما راغی. دغه لږ ساعت کې دا الله را طرف نه جنازه چې وته خولې نه مې دا لفظ ووته الله دې معافي وکړي. ما وی بس نن نه دې ووتو واپس په دې دروازه بیا نه راځي. داسې ده که نه ده؟ کوم کور چې چا جوړ کړی دی او د مرګ په قدم ته ووت دغې کور نه بیا واپس نه راځي. بس ختم. هغه خپل بستر پاتې شو هغې نه بیا واپس نه راځي. خو د مرګ جنازه چې ووتله بس اخري وتل دي. دوباره بیا د خپلو بچو لا د خپل پلار لا د خپل رور لا او د خپلې ښځې لا او د خپل خاوند له انسان دوباره نشي راتلی. خبره ختم. د مارونو ډېره لویه د افسوس خبره ده. مونږ غافل یو. الهاکم التکاثر غفلت کې پراته یو. بهر کې کو وی چې هغه دغه ورته وایي چې هغه بوډاګان چې مونږ جرګه راوستل په جرګه بعضې وخت د انسان حاجت پوره کړي. افسوس معامله د مرګ دی د هغې ذات سره ده چې هغه د مرګ په مسله کې جرګه هم نه مني. وی بیا داسې خلک ورلل چې هغې قیمتي اعلی هارونه قیمتي جواهرات په کاسو کې نیولې او د دولت انبارونو والا خلک ورلل. بادشاه سلامت دویا ته مړې او مونږ درپسې قپه یو مال هم راوړی دی. که ته په رشوت جمدې کېږي د ټول روم دولت تا نه قربان. افسوس مرګ او د مرګ معامله هغې ذات سره ده چې په هغې سړی په پیسو هم نه کېږي. بیا وي تا ولیدل چې یو چا په چوبند لښکر لګیا دی هغه خپل سلوټونه وکړل ورغلل. بادشاه زویه مونږ لښکر راوستی دی جنګ کوو ستا دپاره ځانونه وجنو چې ته واپس جمدی شې مونږ هم خفه یو بادشاه هم درپسې خفه دی. افسوس معامله د هغه ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا لښکر یې د ماشي برابر قیمت نه لري. داسې ده که نه ده؟ لښکر یو سکم کې چې الله وغواړي هر څه به دړې ولې کړي برباد به کړي. بیا بادشاه ورغې سره د وزیرانو بچې ما خو هره وسه وکړه. ما حسن راوسته، جرګه مې راوسته، ډاکټري مې راوسته او طاقت مې راوسته، لوی لښکر او د هغې نه علاوه مال دولت مې راوړه. په افسوس او افسوس چې د مرګ نه واپس جمدې کېدل شته دی نه نو زه څوک مونږ بې بسه یو. آینده کال په تا زمونږ سلام دی کال پس به بیا راځو. حسن بصري وایي دی را قصه کوي را وزیر صاحب او زه دې سوچ کې پرېوتم چې واقعي مونږ خو د دنیا د مال غافل کړي یو. دا خو حقیقت دی. سړی چې د ځمکې لاندې شو دا خو حقیقت دی. نه مال بچ شي او چې کوم مال یې ګټلی دی هغه ترې پاتې نه عزت بچ شي نه علم بچ شي او نه د دنیا د بنگلې بچ شي او نه د دنیا د کلاشنکوف بچ شي او نه ډاکټري بچ شي. دغه سړی چې واقعي لاړ بس خو لاړه. خدای خبر تا سره ملاقات کېږي او که نه او چې کله به کېږي. ته هم مسلمان مړ دی او ته مسلمان مړ شوې ممکن د ملاقات به وشي یو وخت کې. او که هغه کافر لاړ الله دې وساتي یا هغه مسلمان ته دې طور پسې کافر لاړې او بس همیشه دپاره دروازه د ملاقات بنده شوه. څه پته لګي د زندګۍ څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي. پروردګار دې زموږ خاتمه بالایمان وګرځوي. زما وروڼو حسن بصري وایي چې زه دا خبره وکړم چې بعد لاړم سلام علیکم پاس مې قوالو له هغه وزیر صاحب ملک چېرته ځې؟ تا پوهې چې زه بادشاه سره ملاقات به کوم د هرقل سره. هغه نه د نپې مخلم بس نه مې اوس ستا ملګرتیا په کار ده او نه د بادشاه بعد. زما خو سترګې وغړېدلې دا مونږ چې دا جنازه په دا مړي کوو نو مونږ په دا کور په جومات کې ولې نه کوو؟ لکه دلته جنازه کېږي که نه دلته ولې نه کوو؟ مقبرې له به ځو. او بیا شریعت وایي نبي علیه السلام فرمایي چې جنازه دې په مړي وکړو ورسره ایثار کړې تر دفنه پورې چې دو تیراته ثواب دې شي. دې کې څه فایده ده؟ اوړي کې به هم چې مقبرې له ځې او ورسره به ایثارېږي او په ژمي کې به هم ځې ایثارېږي به وخت هم ضایع شو. دا دې دپاره چې دا مړی په خپلو لاسونو یوسئ او دا مړی په خپلو لاسونو قبر ته ښکته کړي او دا مقبره کې د پلار وویني چې او بابا مې ماغه دې پروت دی، ورور وویني چې ورور مې ماغه دې پروت دی او کور والا مو وویني چې هغه دې پروت دی او بچی مې وویني چې هغه دې پروت دی. زه م ورپسې را روان یم چې ته عبرت والې عبرت کفا بالموت واعظه
عبرت والے نو حسن بصری عبرت واغشت چې عبرت یې واغشت څه ته جوړ شو جناب یو د پر علاقه کې یو سړی دی ابو امن یو ګناه تیر شو قرآن تیر شو قرآن یادول ګران کار دی ورونو یادو ساتئ ګورئ قرآن یادول مستحب دی سنت دی یاد ساتل فرض دی واجب دی یادولو کې دومره ثواب نشته لکه چې په یېرولو کې څونه ګناه ده نو قرآن تیر شو یو قرآن تیر شو اوس هم چې داسې څه مسله پېښه شي خلک یو عالم پسې لاړ شي یو نیک سړي پسې راشي دغه زمانه کې حسن بصري نیک سړی ولا هغې صاحب قرآن نه دا غلطي مې شوې دا ګناه مې کړې ده نو دا بزرګانو په خوا به د علماو بزرګانو سړی له غوندې کړه و چې د یو کړه ومه چې آینده دپاره داسې نه کوي وی لاړ شه مکې مکرمې ته هلته یو جومات دی په منا کې مسجد خیف ورته و خیف بني کنانه دغه علاقې نوم دی هلته زما یو استاد ذات دی هغه ته ووایه دعا به درته وکړي الله به درته قرآن رایاد دی پیاده لاړ صاحبه د بصرې نه عراق نه دا خو بلا مزل مکې مکرمې ته ورسېد دی په خپله وایي چې مکې مکرمې ته ورسېدم بیا هغه منا هغه جومات ته لاړم وی د مازدیګر وخت نه لږ مخکې ورسېدم وی چې ورسېدم نو هغسې کوم سړي راته تپوس مې وکړ نوم وی چې دا محراب کې ناست دغه سړی وی ما وی چې ودرې که دا خرش دی څوک دی دعا غواړي څوک ورسره لاس میلاوي ملاقاتونه شروع دي ودرې که چې مونځ وشي زه به ورشم وی یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره چولي خو ما ونه پېژن ما ته یې شا وه زه سره یې لاس میلاو که واپس لاړ وی چې ما مونځ وکړه زه ورغلم ورته کېناستم ما ورته خپله مدعا وویل چې صاحب د عراق د بصرې نه راغلی یم او ما نه قرآن شریف حافظ هم قرآن مې هیر شوی دی ګناه شوې ده او ګناه مې توبه ایستې ده او ته د خدای لپاره ما ته کلمه وښایه وظیفه وښایه چې ما ته الله واپس هغه قرآن را یاد کړي وی ده زما د ده په زنګون د الله تعالی یې ښودلې وی ده دا سر داسې اسمان ته اوچت کړه او چې سر یې راښکته کړي ما ته چې سوچ وکړه وی چې سوچ مې وکړه قرآن مې یاد واپس الله را یاد کړی او تپوس یې رانه وکړه چې توبه دې مضبوطه ایستې ده که نه ما چې او ته بس معافي غواړم بیا به نه کوم دا ګناه چې مې کړې ده پستومان ما ته وایي چې عراق نه چا راولېږلی بصرې نه مې چې صاحب حسن بصري یاره وي په حتن دی الله رحم وکړي په دنیا کې د خلکو کې مشهور کړم دا وختي دا سړی ولیده دا چې د مانځه نه مخکې سپین څادر والا ما سره میلو شو جومات نه وته مې صاحب ومیلید خو ما ته شا و مې نه پېژند خو تعجب مې په دې وکړه چې دې سړي مونځ ونه کړه او د جومات نه د مانځه نه مخکې ووته وی دا حسن بصري و که نه دا حسن بصري و د هر مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي د جمع مانځله بیا ځان بصرې عراق ته رسوي دې باندې عام سړی د دې دنیا د سوټو دا مازغه کې چا په عقل کې وي هغه خو دماغ عقل ته ګوري ډېر خلک خو د عقل د وجې نه ګمراهان شوي دي او دا کوم ځای کېږي دا جي د عقل کوم ځای مني طوی الزمان او طوی المکان دا لوی باب دی لوی دروازه ده لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکړي لږ کار ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکندونو په حساب کې بیت المقدس ته یا معراج ته رسېږي دا انسان خپل اختیار مني الله له کې واچوي دې ته کرامت وایي کرامت د سړي اختیاري ني الله کله وغواړي چې صادر کړي چې ونه غواړي نه صادرېږي نو چا دې تپوس وکړو دې مرتبې ته په څو رسېدلې وی دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت راورسېدلو زمرو دنیا کتل ګناه نه ده بلکل ګټه رزق حلال ګټل عبادت دی په دا نوټ یې درته لیکلي او دا مفهوم دی د حدیث حلال رزق ګټل او خپلو بچو له روزي حلاله ګټل بېشکه کوه او جومات به جوړ کې لار به جوړه کې غریب سره امداد به وکړې حج به وکړې عمره به وکړې نور چې هېڅ د بل د سوال نه خو پې بچې که نه د بل د احتیاج نه خو پې بچې که نه جامه دې پې ځان له واخېسته او دې جامه کې لمونځ وکړې دې کې دې ثواب دی او که کور که دې بچو له بینګلی راوړې ټماټر دې راوړل هم دا نیت کوه چې دا ثواب ګټم نبي علیه السلام فرمایي کمن ولایت د ښځې په خوله کې اجر دې کې دې اجر او ثواب دی هر شي چې غوټه کور ته وړې لکې دا وایې دا ثواب ګټم صدقه کوم په دې خپلو بچو په دې ښځه دا فرض صدقه ده د هغې ثواب د نفلي نه زیات دی نو مال دولت ګټل ګناه نه د حضرت عثمان ته مونږ عثمان غني وایو دا غني لفظ ورته مونږ لقب ایښودی حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند و تبوک غزا کې 3 میسې لښکر سامان ټول د مهیا کړی عبدالرحمن ابن عوف د ډېر لوی
مال دولت خاوندو، لیکن رو